د علي رضی الله عنه څو اولادونه و درته معلوم دي له فاطمې رضی الله عنها نه؟ معلوم دي درته ده. کوم دي؟ امام حسن علیه السلام، امام حسین علیه السلام، زینب کبرا، ام کلثوم، دا هغه دي لورې زمان دي. ام کلثوم دی علي رضی الله عنه لور وکانه؟ بالکل ام کلثوم دی مولا امیر المؤمنین لور وه. دا عمر رضی الله عنه ته ولې په نکاح ورکړې وه؟ یاره دا عمر هغه ته نه دی ویر کړي، نه دی ویر کړي. دا د تا ټول کتابونه وایي چې عمر امیر المؤمنین د کشره لور دی، دا ډېره کشره لورې دی، دا نه دی ویر کړي. د تا ټول کتابونه وایي چې ما هغه ابن جعفر ته ویر کړي دی. ګورې مسلمانانو ومو لیدل د عمر رضی الله عنه په شان کشره ابن جعفر ته ویر کړي دی. ګورې کشره نه دی ویر کړي، کشره نه یم خبر. دغه ځای ته راځم. فاطمه بن هذا مولا امام حسین علیه السلام، مولا امام حسین علیه السلام ودې زړه سره خو صبر. تاسې ګورئ فاطمه رضی الله عنها په هجرت نه پوهېږي، د حسن او حسین علیهم السلام په هجرت نه پوهېږي، لیکن کله چې د جانان عمر راغله خبره، کله چې خبره د جانان عمر، رهبر عمر، امیر المؤمنین عمر الفاروق نو خبره راله، بیا چالو سو، بیا دته ټول معلومات سوینې ده ورکړي. ودې زړه سره د تا کتابونه وایي صحیح الکافي اول کتاب دغه وایي چې عمر رضی الله عنه په نکاح ورکړي ده. اول معتبر کتاب دی وایي، هغه دروغ وایي که رښتیا وایي؟ یاره قاضي صاحب که نه زه درته څه وایم که نه، څه د مولا امیر المؤمنین دا ډېره کشره لور وایي. خو د بلې مشرې وه چې کومه وه، یو دقیقه څوک وایي دا یې کشره لور وه؟ زه یم. ته لږ څه شي وایې؟ له خېټې وایې، د شا له خوا نه وایې؟ خېټې نه وایم کري. دغه درسونه مو ته مجلسونه مو ته متمخانونه میلو دي، پوه شوې؟ موږ داسې دي هغه نه دي چې مولا ودې زړه سره مې اوس د تا له ټولو کتابونو، د عقایدو له کتابونو، معتبرو کتابونو مې درته ثابته کړله چې امام علي رضی الله عنه ام كلثوم عليها السلام ورضي الله عنها وعليها الصلاة والسلام عمر رضی الله عنه ته په نکاح ورکړې ده. اولاد د عمر رضی الله عنه له دې نه د زید په نامه زوی پیدا سول، بیا چې عمر رضی الله عنه وفات شول، بیا یې د جعفر علیه السلام زوی ته په نکاح باندې ورکړه علي رضی الله عنه. دا کومې ټولې خبرې دي تا له کتابونو درته ثابتې کړې، بیا منې له معتبرو کتابونو نه دي. خو قاري صاحب یوه بله خبره ته وکړم. قاري صاحب د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلام د مولا امیر المؤمنین خپلو منځو کې څه وه؟ خپلو منځونو کې خپلو منځو کې څه وه؟ د تره زامن وو. تره زامن وو؟ بالکل بالکل صحیح دی، له تره زامن وو. ښه دا جواب دی، ډېر ښه جواب راکړو. بله خبره دا ده چې بیا تاسې څنګه بیا دا نه مانئ چې ما کوم ته مولا په هذا علی مولا، که د خپل تره زوی ته د نبوت هغه ویر کړو چې ما کوم ته مولا په هذا علی مولا، بیا دا تاسې ولې نه منئ؟ نبوت یې ورکړو، څوک یې چې دوست دی، څوک یې چې هغې دی، نبوت یې ورکړو. ما کوم ته مولا په هذا علی مولا، لکه ټولو مسلمانانو ته ویله چې ما نه بعد تاسې علی مولا دی، علي چې یې مغه کوئ. نه تا مخکې ویل وایي نبوت یې ورکړو، نبي علیه السلام خپل نبوت ورکړو، علي رضی الله عنه ته خپل نبوت ورکړو. نه نبوت هغه نبي خپل ځینې دی. ما كنت مولا فهذا لي مولا. نو علي رضی الله عنه مو مولا ده الحمدلله. څوک نه مني علي رضی الله عنه، څوک چې نه مني هغه ته خو بیا مو مسلمان نشو ویلی. ها بالکل صحیح ده، بالکل سمانی نه صحیح ده. بیا مو تاسو بیا مانس کې د پاک بیا چې د بیا ویلي بیا مثلا یو بلته کنځلي یو بلته توهینونه بیا دا څه مطلب دی؟ بیا دې څه ضرورت دی چې خپلو منځو کې علي تیا مني زامنو ما تا کې پار سره بیا ویلي بغاوت جوړوو. ما تا کې فرق دا ده چې تاسو قرآن نه منئ. څوک نه منئ؟ قرآن کریم نه منئ.
قرآن منو که رسویلی نه منو. کوم قرآن مني دا اوس دي عثمان رضی الله عنه را یو ځای کړی دغه قرآن مني او کله مهدي علیه السلام سره چې کوم قرآن دغه مني دغه قرآن منو کوم پیغمبر نه میته پوتې دی mesema kusha mana mesema kusha ولې کوزه یې مکه هغه بیچاره دلته له موږ سره خبرې کوي علي رضی الله عنه ټولو دوست په مینه او محبت راغلی خبرې کوي د زړه سره اوس عثمان رضی الله عنه دغه قرآن کریم را یو ځای کړی دی موږ تاسو په لاس کې دغه قرآن کریم دغه قرآن کریم دا عثمان رضی الله عنه چاپ کړی را یو ځای کړی دا خو لاړل وډارېدو لکه څه غریب ځینې نو بیا ته کور خو ځای کنه قاری سم تر